قدرمنو علماء کرامو، تبلیغیانو، سپینګیرو، ملکانو، تجارانو، مخورو، شتمنو، هټیوالو، ښوونکو، استادانو، خبریالانو، سرتیرو، خبریالانو، زده کړیالانو، کروندګرو، موټر چلوونکو، کډوالو او په خپلې خاورې میشتو خویندو ورونو د خپل عزت، د خپل ناموس، د خپلو بچو، د خپل راتلونکي، د خپل ولس، د خپلې بقا او د خپلې خاورې د آبادۍ، سوکالۍ، خپلواکۍ دپاره لاسونه سره یو کړئ، یو بل وزغمئ. په یووالي کې مو د دنیا او د آخرت بریاوې خوندي دي. په یووالي کې مو ټولې کامیابۍ پټې دي. د خپل ولس ذهنونه جوړ کړئ، خپل تاریخ، خپله جغرافیه، خپل اتلانو، خپل هویت، اصلیت، خپلو کشرانو، مشرانو، هغو کسانو ته چې نه دي پوه ور په ګوته کړئ، تر څو په 11 اکتوبر باندې مشران کینی او داسې پرېکړې وکړي چې د ټولې خاورې بقا، یووالی، کامیابۍ او په خپلو خپو ولاړ یو لوی افغانستان پکې خوندي وي او موږ او تاسې د دې بلا نه د تل دپاره خلاص شو. السلام علیکم ورحمت الله.